په ویسټ انډیز کې د راتلونکي نړیوال جام سیالیو پر مهال د ترهګریزو پېښو د رامنځته کېدو ګواښ. ناتایید شوي راپورونه وایي ویسټ انډیز ته د نړیوال جام د لوبو د ترسره کېدو پر وخت له شمالي پاکستانه د داعش خراسان څانګې لخوا د ترهګریزو بریدونو د ترسره کېدو ګواښ شوی دی. د ویسټ انډیز د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس جوني ګریوز هم دا واضح تایید کړي، خو وايي له اړوندو ادارو سره په اړیکه کې دي چې د ورته پېښو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. بل نور بیا د ویسټ انډیز د ټرینیډاډ ټاپو چې د نړیوال جام ډیری سیالۍ به پکې ترسره کیږي، لومړي وزیر ډاډ ورکړی چې د لوبغاړو او د خلکو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او د سیالیو په اوږدو کې به هر اړخیزه او کلک امنیتي تدابیر ونیسي. په ورته مهال د کرکټ نړیوالې شورا یو چارواکي هم له کرکبوز رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې که څه هم کله ناکله ورته ګواښونه کیږي، خو موږ خپلو شریکانو او اړوندو لوبډلو ته ډاډ ورکوو چې په هر ځای کې خپل هر نړیوال ټورنمنټ ترسره کوو، له بېلابېلو اړخونو یې د امنیتي وضعیت جاج اخلو او له پلان سره سم یې امنیت تامینوو. په همدې حال کې د هند کرکټ بورډ مرستیال رئیس راجیو شوکلا هم په دې اړه ویلي تر کومه چې ترهګریز ګواښونه راپورته کیږي، نو د امنیت مسؤلیت هم د همغه هیواد د امنیتي ادارو په غاړه دی چې د لوبې کوربتوب کوي، او بي سی سی آی به هم په دې اړه ډیر زر خپل دریځ څرګند کړي او له ښکېلو لوریو سره به د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په هند کې د ورځني نړیوال جام پر مهال هم د ترهګریزو پېښو د ترسره کېدو ګواښ او خبرداری ورکړل شوی و، او په دې وروستیو کې د امریکا په ګډون ډیری هیوادونه له سیمې بهر د داعش خراسان څانګې د بریدونو د ظرفیت لوړېدو په اړه اندېښمن دي.